سر سپارو سنو دواوی کوي چې یو څه لیکي لري دا را خلاص کړه چې صابو بخښه یه قوری گوسفند است خب چی گوسفند است لاشه شیر څونه ښایسته ویو ده ماشاءالله ورته داسې ښایسته سړک یې بیا چې ونه وایاست السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو شپه مو وکړله په بامیانو ولایت کې د هغه ځای سره د بامیانو یو مشهوره ډیم ته چې د بند امیر په نامه ده دا زما شاوخوا ته دې وینئ چې دا ټوله ډیم دا تکې شنې اوبه چې دي دا د بامیانو ولایت بند امیر ده نو موږ هم ورته رالو د ډېر لوړ راپورته سو شاوخوا خو به دا سیلانیان وینئ چې هوا هم ډېره ښایسته یخه ده او ډېر سیلانیان هم راغلي دي نو موږ هم یو ګړی دلې ورته انتظارېږو وخت ځینې خو بیا انشاءالله لاندې ځو په کښتۍ کې به هم سپرېږو تاسو ته به هم میلې درکوو دا ده بند امیر لاندې ساحه ده ښه خوندور ځای ده ماشاءالله دا د شپې دپاره ښه ځای ده دلته شپه ورته وکړو څنګه ده دا ملي پارک د هر ځای خلک ورته ولاړ دي خپل انجوای کوي وام ډېره ښایسته ده او اوبه هم بیخي لږ دي تاسو ورته وګورئ بیخي لکه سره زر داسې اوبه دي ډېر ښایسته خوندور ځای ده او ښه رش و کش ځای په دې خاطر هم ډېر ښه خوند خلک ټول ورته ولاړ دي کښتۍ فکر کوم یو زیارت ده او لاندې دا ټوله خلک ورته ولاړ دي خپل سیر کوي لاندې د کښتۍ وخواته د کښتۍ کې سپاره خو دا شان خرڅېږي دلته د کښتۍ منظره به مو وکړو تاسو به یې ووینئ نو راځئ تعقیب وکړئ تر ټولو لوړې لوړې نقطې ته پورته سمه لوړه لوړه نقطه یې در باندې ووینم نو دغه لوړ لوړ ځای ته وخېځم وینئ یې د دغه ځای هغه ډیم ده ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله لاندې را شوه سو اوس به چیش نوبت ده ماما کښتۍ نوبت
چیز پیدا کړو کښتۍ به پیدا کړو کښتۍ کې به سپاره څنګه خوند کوي دا یو تجربه به موږ هم وکړو که راشه صاحب تر اوسه کې سپر شوی په کښتۍ کې یار زه هم سپر شوی یم یو اوس موږ کښتۍ ته انتظار دا د فاینلي سپاروس په کښتۍ کې له خیره سره سپاروس نو دعاوې کوئ چې یو څه لیکي لري دعاوې کوئ چې ښه په خیر ده او ښه خوند ولا کوي بیخي ښایسته خوند کوي داسې ورته وګورئ خارجان زموږ د کښتۍ مسؤل ده کښتۍ کې سپاره هاخوا ته خلکو ته وګورئ ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله دا د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څنګه ده والله که دا یو څه لیکي لري وروڼه دی نه هېڅ نه به داسې لیکي لري دا هغه د اوبه راباسي دا څه چې یې کړو نو کښتۍ یې راشوه شو او دا نه د پوزې انرژي خو نو تاسې پوهېږئ چې زموږ انتخاب دا را خلاص کړه ډاکټر صاحب وبخښه یخه به نه وي سمه وخوره خوندوره شاوخوا موسم وینئ یخ باد په سړي باندې لګېږي دلی ورته انتظارېږو موږ د کښتۍ راشوه شو وختي دوی لا وایي موږ پکښې ګرځو نو موږ دلته یو ګړی ورته انتظارېږو دا هغه د ټوله طبیعي جوړ ډیم وا بیخي لوکسه د ډاکټر صاحب وه یو مشکل لري د لمر یې پر سترګو بد لګېږي نو ما له مخکې فکر وکړ چې دا خلک چې بند امیر ته راشي ولې دا خولۍ په سر یې او عینکې یې په سترګو یي نو نن پوه شوم چې اوه نن پوه شوم چې دلته پر سترګو باندې لمر زیات لګېږي څه شي کېږي ماما دا په اوبو باندې او دا حقیقت هم صحیح خبره ده انعکاس کوي دا هم صحیح ده دلیل یې صحیح ده ستا لاجیک هم صحیح ده کاکۍ ولاړه ده دا یو کوچنی بازار ده خپلیانې خرڅېږي کورت دی ماشاءالله کلوی تازه نورسیده کدام؟ این چند است؟ کلوی 400 اونوی سه تا کورت دی از همینجاست؟ یعنی قروت گوسفند است خب؟ چی گوسفند است؟ خب بزای دا کورت بی رکم دی دوزیه دا خوان نکی از گاو کدامش است؟ ایش از گاو است کدام؟ څو دانې زم راواخلې ماما او دوه درې دانې دا ماما راواخلې دا خو ما بل شی ده دا د غوا دا راواخلې دا روزي دا د ونیسه دا کیلو د 1500 افغانۍ دی ایره چی چند میشه د کورت مزین رانی ولا وزي خوان وګا خوندور دی پاک زراواله قانون پرشتان دي چنه بیخي خوندور دی ماشاءالله بیخي ډیر زیات ماما څنګه دي بیخي ښایسته دي کشکې نو څه ډېر زمې رانیولي ښایسته خوند دی دا بند امیر کې یو کوچنی بازار ده موږ هم داسې شاوخوا وغوښتل چې پکښې وګرځېږو او تاسې هم ووینئ او زما موبایل چارج خلاص کړئ
چی شدی؟ بوتونه دی؟ این چند است؟ 300 چیه؟ اینجا سخته ایره؟ نه دلیه جور کردی ده بوتونه لاسی کالی دی ده طول نام لاسی شی ها؟ دا د لوړ راپورته صورته وګورئ هوا تم وزن راته ماشاءالله دغه ځای هم ډېر ښایسته ښکاري داسې ورته وګورئ کښتۍ اوبه ښایسته ښایسته غرونه بیخي خوندور ځای دی څونه ښایسته ویو ده ماشاءالله ورته وګورئ ماشاءالله څونه ښایسته لارې ده د بامیان او بند امیر د بند امیر ماما ولسوالۍ ده ولسوالۍ ده کاولنګ ده ښه ورته وګورئ سمه د خارج شو کوي داسې ښایسته سړک یې ده بیا چې ونه وایاست افغانستان کې سړکان نشته یا موټر ویوې نشته دا و د افغانستان د بامیان ولایت د بند امیر یو بلاک چې په تاسو مو ولیده نو اوس د دې ځای څخه انشاءالله ځو بل ځای ته بیا په نیکسټ بلاک د انشاءالله درته جوړوم نو دا اوږدېږي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای